پرویز مشرف په خپل کتاب کې داسې حقیقتونه لیکلي دي چې روغ انسان څه کلیونی او جاهل هم وي نور باید افغانستان کې د جهاد او طالب په نوم جنګ ونه کړي. موږ یې دلته تاسو سره لنډیز شریکو. پرویز مشرف په خپل کتاب کې د اور پر لیکا کې لیکي کله چې په 2001 کال کې د سپټمبر پیښه وشوه زه د کراچۍ په قول اردو کې وم چې د امریکې د وخت د بهرنیو چارو وزیر کولن پال راته زنګ وواهه او یوازې دومره یې وویل چې یا زموږ سره شه او یا هم زموږ له دښمنانو سره. پرویز مشرف وړاندې لیکي زما لپاره دا ډیره سخته وه چې طالبان خفه کړم خو تر هغه بیا دا ډیره سخته وه چې یو ضعیف او کمزوری پاکستان دی د نړۍ له زبر ځواک سره مقابله وکړی شي. نو پریکړه مې وکړه چې له طالبانو سره خپله یارانه قطع او د امریکایي اختلاف برخه وګرځم ځکه چې د پاکستان ملي ګټو همداسې غوښتنه کوله. هغه د کتاب بل ځای کې لیکلي دي کله چې امریکا غوښتل پر افغانستان برید وکړي زموږ څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ ته یې اووه غوښتنې راولیږلې چې یو په پاکستان د میشتو طالبانو او القاعده ډلې د مشرانو ورسپارل وو. موږ یې غوښتنه ومنله او څه باندې 400 تنه مو ورته وسپارل او موږ ته یې ښې ډېرې ډالۍ راکړې. هغه وایي کله مو چې هډه د ناټو مشترکه ځواکونو ته ورکړه تر څو له همدې ځایه په افغانستان حملې وکړي نو موږ ورته د افغانستان مهمې نقطې وښودلې تر څو یې امریکا په اسانه په نښه کړي. هغه لیکلي موږ ته د افغانانو وینې نه موږ ته خپل وطن لومړیتوب درلود موږ ته خپلو ګټو لومړیتوب درلود. موږ خو افغانان ځکه روزل او له یو بل سره مو جنګول تر څو پاکستان ارامه او باثباته پاتې شي. هغوی مو داسې وروزل چې هر چا به د جنت او حورو شوقونه کول یو بل به یې په شوق وژل او موږ ته صرف د پاکستان بقا مهمه وه. موږ په دې باور وو چې امریکا به د پاکستان دا مرسته هیڅکله هیره نه کړي. امریکا غوښتل د خپل ځان د ساتلو لپاره د دوستم شورایي نظار او خلیلي شخصي ملیشې ښې قوي اکمال کړي تر څو امریکا ته سردرد جوړ نشي. موږ هم د امریکا سره په دې کار کې راضي وو خو د حزب اسلامي یعنې د حکمتیار او څو نورې ډلې زموږ روزل شوي عسکرو هرې خبرې او هر قومندان ته به تابعدار ولاړو. هغه وایي بدبخته نه چې بعضې روشنفکرانو له دې موقع استفاده وکړه امریکا یې له خوږ ګوتې ونیوله چې افغانستان شخصي ملیشې نه بلکې اردو ته اړتیا لري. نو هماغه و چې زموږ په لاس پخوانی رنګه شوې اردو بیا ورغول شوه چې د افغانستان پخواني منصبدارانو د پخوا په پرتله په لا ډېره مینه او لیوالتیا سره ملي اردو سرګره اداره او کمانډو ځواکونه وروزل. مشرف لیکي ما د هغه وخت رئیس جمهور بوش ته لیک واستولو چې افغانستان کې باید اردو او ځانګړي ځواکونه ونه روزل شي. موږ افغانستان سره ډېرې ستونزې لرو هلته باید شخصي ملیشې وي خو زموږ د تمې خلاف هلته ملي اردو ته زرګونه ځوانان هره ورځ ورتلل. امریکا زموږ له خوارۍ په افغانستان 45,000 حملې وکړې او موږ د ټول افغانستان دښمني په غاړه واخیستله خو بیا هم امریکا زموږ په غوښتنه غوږونه کاڼه کړل او یا هم د افغانستان پخواني منصبداران دوکه کړل. بالاخره داسې منظمه اردو جوړه شوه چې اوس پاکستان ته هم سترګې برګوي او امریکا ته یې هم ټیټه نه وایي. دا وې د پرویز مشرف خبرې. که ستاسو فکر شوی وي هغه یو ځای کې وایي چې موږ د افغانستان دښمني په غاړه واخیستله خو کاش طالب دا منلی وای چې په موږ خو له پاکستان څخه امریکا حملې وکړي موږ خو پاکستان خرڅ کړو او لار خو پاکستان ورکړه نو اوس به وطن ګل ګلزار و. خو طالب په دې هر څه سترګې پټوي لا هم هغه پاکستان ته کار کوي چې طالب یې تباه او برباد او په شرمونو وشرمولو. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که د پرویز مشرف د دې کارونو په اړه کوم نظر لري زموږ سره حتما شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول هېر نه کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرته چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ.